بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو نن په پیج باندې خبره کوو. په 2000 کې داسې نه دی ښه. په 2000 کې څنګه چې انزرټ خلاص کړي نو هلته به څه وي، ټیبل به وي. نو دلته پیج راغستی ستونزه نشته، موږ به هم دلته ووایو. ګوري لومړی کور پیج دی. کور پیج څه کار کوي؟ کور پیج پېژنئ؟ آفرین. سر ورقي ورته وایي، پوف ورته وایي، چې هر څه ورته وایي. نو دې ته کور پیج ویلی شي. دلته تیار جوړ شوي کور پیج دي. متوجه لږ تیار جوړ شوي کور پیج دي. نو ځینې څنګه کوو استفاده کولی شي. کلیک وکړه، دا کور پیج شو. بس دا دی، دا به په دې شکل د خیر سره څنګه کېږي، پرنټ کېږي. دا به ستاسو کور پیج اوسي. اوس په دې کور پیج کې څه ایډیټ کوو. نو کور پیج ته به راشو. نو دې ځای کې ګورئ مثلا دغه کور پیج دا چې کوم یو مې انتخاب کړی دی، په دې کې غواړم دلته ډاکومنټ ټایټل ولیکم. مثلا ډاکومنټ ټایټل زما څه دی؟ ورډ 2000. ډاکومنټ سب ټایټل هم ورکولی شي، سب ټایټل نه ورکوي، بل څه ورکوي، مثلا کار لیکي 2000. نو په دغه طریقه دا اوس څنګه شو؟ ستاسو د خوښې کور پیج. دا کور پیج د نه دی خوښ پیج ته به لاړ شئ. کور پیج، کور پیج کې به ورته وایي چې څنګه ریموو کرنټ کور پیج. دا اوسنی کور پیج څنګه. بل دا دی نور مختلف کور پیج دي دلته موږ سره، هر یو ته چې خوښ او هغه استعمال کړه. مثلا زما دا یو کور پیج خوښ، صحیح دی. دا د ورډ 2014 په خپله ولیکي. ولې دا ولیکه دا ځل؟ مخکې مې لیکلی و. ایرس دې کې په خپله شته. دلته کلیک وکړه، صحیح شو. په دې ځای باندې کلیک وکړه. نو دلته کال انتخاب کړه، دغه میاشت مې انتخاب کړه. دا د 2019 کال څنګه شو؟ په خپله سلیکټ شو. لاندې به څه لري؟ لاندې دا ده چې چا لیکلی دا کتاب مسلم. ولې مسلم ولیکه؟ آفرین، یوزرنیم راخلي. ښه، خپله ورډ چې دی ورډ دا تا نه یوزرنیم غواړي. ورډ پروګرام صحیح شو. مثلا دلته فایل ته راشه، اپشن باندې کلیک وکړه، اپشن. نو دلته یوزرنیم ما ورډ ته څه ورکړی؟ مسلم. تاسو دلته چې هر یوزرنیم ورکړه نو هماغه به کور پیج کې درته درکړي. ایډیټ کولی هم شي. کمپنۍ نوم کومه کمپنۍ دی بس ولیکه، کال خو دا دی راغیستی دی. صحیح شو. اوس خبره دلته دا ده، دغه کور پیج زما خوښ دی، ښه کور پیج ده. خو دې کې یو مسله ده، هغه دا چې مثلا کور پیج ما د زه موضوع مې مثلا د فلاورز باندې لیکلی، ګلان باندې مې زراعت کې موضوع لیکلی یا بل شی دی، خو دلته ما سره پکې څه شی دی؟ نو ګورئ په دې باندې ډبل کلیک وکړئ د تصویر باندې. صحیح شو. تصویر باندې مو چې ډبل کلیک وکړو نو دلته تصویر کې تاسو دلته کولی شئ کوم ځای چینج پکچر ته راشئ. په دې ځای کې چینج پکچر چې واخیسته ورته یې چې که انټرنیټ سره وي نو آنلاین انټرنیټ ته ځي، ورته نه زه آفلاین کمپیوټر نه راخلم. په دې کار وکړه. بس پکچر ته راغلم، مای پکچر، سمپل پبلیک پکچر. په دې کې سمپل پکچر. په دې کې مثلا دا مونوګراف چا لیکلی؟ شایق لیکلی. دا د شایق صحیح شو. نو دا د څنګه شو؟ هغه چینج شو. مثلا زموږ د خوښې مونوګراف څنګه شو؟ په دغه طریقه تاسو کولی شئ څنګه کوئ ایډیټینګ وکړئ. بس دا رنګ مې نه دی خوښ د دغه ځای، ډبل کلیک وکړه. صحیح شو. ډبل کلیک ته چې وکړو شیپ فل ته به راشي، کلر به چینج. صحیح شو. د دغه تورې پټې رنګ نه دی خوښ، ډبل کلیک وکړه، شیپ فل ته راشه او داسې. نو په دغه طریقه تاسو هر رقم ایډیټ کولی شئ. یو بل ځای کې ټکس باکس بیا وایو، تاسو کولی شئ وروسته ټکس باکس واخلئ. مثلا ټکس باکس موږ په دې ځای کې وایو، یا مثلا بیا چې کله مو شیپ ویلي شیپ نه استفاده کولی شئ. خو چې کله م شیپ د خیره وویلې بیا زه تاسو ته کورنۍ وظیفه در کوم چې تاسو کور پیج جوړ کړئ. خو اوس تر دې مهاله تاسو د تیار کور پیج نه څنګه کوئ ګټه اخلئ. پوه شئ. بله خبره دغه کور پیج دا ما جوړ کړ، سمه ده. اوس که دا زه ډیلیټ کړم نو بیا مجبور یم چې دا رنګ ورته بدل کړم، دا لیکل وکړم، دا رنګ چینج کړم، تصویر راولم. نو ته به داسې کار وکړې کنټرول ای سره به دا ټول سلیکټ کړي. کنټرول ای سره چې سلیکټ کړ پیج ته چې راغلی دلته کور پیج ته، په دې ځای کې ورته چې سیف سلیکشن ټو کور پیج ګلري، دا راته سیف کړه د کور پیج په ګلري کې. نوم به ورته ورکړې، نوم به ورته ورکړې. صحیح څه دا نوم مې ورته ورکړه. نو دا به اوکې کړي. دا چې کله اوکې کړو اوس شی هغه ډیلیټ کړه. څنګه کړه؟ ریموو کرنټ کور پیج، ختم. ښه نو اوس بیا راغلم دلته وګورئ دې کور پیج ته داسې لاندې راکوز شوم چې بیا مې کلیک وکړو نو بیا هم دا دی. دا ولې؟ ګورئ دا خو پخوانی دی که نه. زه به دا څنګه کوم ریموو کړم. زه به ورته وایم چې ریموو کړه کرنټ دا راته. نو ته به کور پیج ته راشي او داسې ټولو نه لاندې به راکوز شي. نو دا د شیخ د فیورټ پاراګراف دی، هغه دی وبخښئ کور پیج دی جوړ شوی دی. نو دا څنګه شو؟ دا دی همیش لپاره سیف شو.
پرته له دې نه چې لطف الله کومه ستونزه پیدا شي دا څه نه شي. دې نه وروسته موږ څه لرو؟ بلینک پیج لرو. څه لرو؟ بلینک پیج. ګورو وروڼو که زه دلته راین کمانډ نه استفاده وکړم او دا لیکل وکړم او دا لیکل څنګه کړم لږ سایز یې زیات کړم سمه ده. اوس ګورئ ما سره څو پیج دی؟ 1 پیج. صحیح شو؟ عزیزالرحمن اورئ؟ یو پیج دی ما سره. ګورئ زه په دې ځای کې ورته وایم چې بلینک پیج دی. بس داسې کار وکړو دغه ځای کې چې زه ودرېدلی یم یا دا ځای به تاسو ته سلیکټ کړم چې تاسو پرې ښه پوه شئ. دا ځای مې سلیکټ کړو هوم نه راغلم په دې ځای کې مې ورته وویل چې بس کلر یې څنګه کړه چینج. اوس ګورئ دغه د ریډ او بلیک کلر تر منځ مې څنګه کړو دلته کارسر ودرو. په دې ځای کې ورته وایم چې داسې کار وکړو ما ته بلینک پیج راکړه یو خالي څنګه کړه صفحه راته راکړه. بلینک پیج باندې کلیک وکړو خالي صفحه یې راته راکړه. خو ګورئ څنګه یې راته راکړه دا د خالي صفحه او خالي صفحې نه وروسته هغه تور رنګ لیکل څنګه شو. یعنې چې په کوم ځای کې تا د خپل کرسر ودرو هغې نه وروسته که لیکل وي هغه لیکل ستا وړي نوې ورقې ته او د منځ کې یو سپینه ورقه درته څنګه کړي درکړي. بیا تکرار کوم که پوه شو اسانه خبر ده. کنټرول زیډ زه هم دا بېرته یو ځای کوم. بلینک پیج نه وروسته موږ سره دی پیج بریکر. دا څنګه کې دا یوازې بریک اخلي یوازې دغه ځای کې بریک اخلي. بریک چې اخلي یعنې مطلب دې نه لاندې لیکل چې څومره دي تا چې کوم ځای کې کرسر ودرولی دې نه لاندې لیکل چې څومره دي نوي پیج ته یوسه منځ کې خالي ورقه نه درکړي فقط بریک کښکوي په اصطلاح. نو دې ځای کې مې کلیک وکړه ورته یم بس داسې کار وکړه ته ما سره دلته پیج بریک واخله دا د دې ځای نه لیکل ختم شو که نه کوم ځای ته راغلل صحیح شو یعنې خالي صفحه نه راتلونکې صفحې ته څنګه کړي آفرین ماته. نو دا موږ سره څه پیجز. اوس وایي ټیبل. ټیبل څه کار کوي ګورو نو په ټیبل باندې خبره کړو. ټیبل څه ته وایي؟ ټیبل د څه څخه جوړ دی؟ سطر و ستون که نه رو کلم. رو څه ته وایي؟ په خپله دې ځای کې سطر ته وایي که ستون ته رو او کلم ښه. تاسو ما ته دا ووایئ چې دا څو روګانې شوي اوسه څو روګانې دي؟ څه یو رو قاري صاحب 8 روګانې دي نه یو رو 8 کالمه دي. کالم یا ستون ګورې ستونونه داسې ولاړ وي که نه وي پښتو کې ډېر ښه نوم ده ستون که نه ستون یا پایه. ګورې د پایې هم داسې وي که نه عمودي وي پایه. نو دلته چې دی افقي شکل کې همدغه یو خانه ده صحیح شو. یو که هغه دی رو دی او لس څنګه دی موږ سره کالمه دې ځای کې لیکي ګورې لس ګورې لس ضرب یو لس کالمه یو رو لس کالمه دو رو لس کالمه درې رو. اوس څنګه شو 15 کالمه او 3 روګانې. په دغه طریقه تاسو باید رو او کالم څنګه کې وپېژنئ. خبره دا ده دا اوس ما سره څنګه شو یو جدول شو. دې ځینې دا جدول څنګه کولی شي غټولی شي دا د جدول دا سیلونه څنګه جوړ. نو دغه د رو او د کالم د تقاطع څخه چې لاس ته راځي دې ته اوس څه وایي دې ته سیل وایي حجره صحیح شو. سیل کله چې روګانې او کالمونه صحیح شو کالمونه او روګانې د تقاطع نقطه یې دغلته څه رامنځته کېږي نو دې ته سیلونه وایي. اوس خبره دلته په سیلز کې ده دا یو اول سیل دویم دریم دا نو سیلونه په همدې شکل څنګه وشمارو دا به وګورئ په دې ځای کې ما ته ټیبل په کار دی. نو مثلا ما ته ټیبل په کار ده 10 په 10 کې 10 کالمه 10 روګانې خو دلته ما ته دې نه زیات نه راکوي یا 11 کالمه اعظمي حد دومره دی. ښه زه اوس څه وکړم دې ځای ته مه راځه انزرټ ټیبل ته راشه. په انزرټ ټیبل کې ستا خوښه نمبر اف کالم څو دانې غواړي 11 نمبر اف رو څو دانې غواړي مثلا 15 صحیح شو. نو دا وکېږه دا د 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 کالمه شو که نه او 15 روګانې. نو په دغه طریقه ته کولی شي کالم څنګه کې واخلې. اوس بله خبر دا ده چې په انزرټ ټیبل بیا دلته موږ انزرټ ټیبل کې دا خبرې لرو چې فکس کالم ویډ او ټو فټ ټو کنټین او ټو فټ ټو وینډوز. فکس کالم ویډ به څه کار کوي ګورې که چېرته وایي ته یو کالم واخلې یا مثلا ګورې فکس کالم ویډ خو اوس اوټو دی زه ورته یم ما ته 11 کالمې راکړه خو بس داسې کار وکړه دغه 11 کالمو د مثلا یا 15 کالمې راکړه
د هر کالم اندازه به څونه وي 1 انچ وي نو 15 کالم واخله د هر کالم اندازه به څنګه وي 1 انچ وي که دې خوا زم پاتې شي زما یې پسې نه نو دې ته اوټو فکس کالم څه وایي ویکټر فکس کالم ویکټر ورته ویلی شي او بله خبر په ټیبل کې دا ده مثلا که ته راغلې انزرټ ټیبل ته په ټیبل کې د انزرټ ټیبل اوټو فټ ټو کنټینټ واخیسته نو دا بیا داسې نه دی چې ته ورته اندازه انتخاب کړې چې 1 انچ 2 انچ 3 انچ نه نه اوټو فټ ټو کنټینټ معنا دا چې په ټیبل سیل کې دننه څه لیکل شوي د مغه سیل مطابق څه که هغه د سیل کې چې څه وي د هغه شیانو مطابق سیل ته پراختیا ورکړه اندازه ورته انتخاب کړه نو زه دلته ورته چې 15 کالم راکړه څومره ځای به ونیسي ډېر کم ځای ولې څه پکې نشته اوس همدغه سیل کې زه لیکم نیم ګورې په خپله ځان ورسره څنګه کړي وغځوي کاشکې ځان په دې بل سیل کې لیکم F9 نو دا د دام ځای وکړي په دې کې ایډرس په دې کې فون نمبر صحیح شو همداسې نور ډېر معلومات په دې کې د خپل مثلا یو ادرس ولیکو www کالم ځان سره کشي خورو ګوري مطلب دا دی نیم اوس خو د نیم دلته دومره ساده کنه اوس یو غاټ نیم لیکي مثلا لیکي احمد خان ګوري هلته ځان څنګه کي دا سره ځان څنګه کي پراخه نو دې ته how to fit to content content څه ته ویل شي په دغه سیل کې چې دننه دا لیکل دي اوس دا د دې څه دي کنټینټ دي یعنی مطلب کنټینټ سره به ځان څنګه کي آرای برابر پوه شوې په کنټینټ باندې شاید پوه شو انزرټ ټیبل په دې کې لرو how to fit to windows وای موږ سره چې څومره وینډوز دی هغې سره ځان برابر کړه که یو کالم و هم ټولې وینډوز ته ځان ورسو دا د وینډوز دی تا سره دې ځینه واخله تر دې ځای مثلا زه ورته یم how to fit to windows واخله ما سره 2 کالم وګورئ دا 2 کالم به څنګه ځان کش کړي ټولې وینډوز سره وینئ دې ځینه واخله تر دې ځای 2 کالم دواړو دغه اندازه څنګه کړي یعنی که یو کالم وي که 2 وي که 3 وي که 15 وي ځان به کوم ځای ته رسوي وینډوز اول او اخر ته به ځان رسوي دې ته how to fit to windows ویلی شي که 10 کالم هم همدغه ځای په 10 تقسیمیږي هر کالم ته چې هر څومره ځای رسېږي هماغه اندازه څنګه کړي ورته پوه شئ په دې باندې دې کې یو خبره بل ده پاتې remember dimension for new table ګورې همیش لپاره مثلا ما ته 8 کالمه پکار دي زه خو نشم کولی بار بار زه ټیبل اخلم دلته ولیکم ته ټیبل اخلم ولیکم یو ځل 8 ولیکه او دا ریممبر که دا اوکې که نو وګورې 8 کالمه یې درکړي که نه سبا بل چې ته بیا درته پکار انزرټ ته راشې دلته ټیبل ته راشه انزرټ ټیبل باندې چې کلیک کړو نو تا سره څو کالمه دي پکې 8 کالمه دي نو بیا دا خپل همدغه مقدار په یاد ساتي اوس که غواړې چې 15 په یاد وساتې نو 15 ولیکه ریممبر ته بیا ټیک مارک آن که دا اوکې که نو بیا به اوس دې نه وروسته 15 کالم یې څنګه کوي په یاد ساتي دلته پکې څه وي 15 اوسي صحیح شو دایمي راځي ها دایمي دا دی اوس څنګه شو بېرته 15 شو پوه شئ ډرا ټیبل تاسو سره قلم درکړي درته په لاس کې چې ورته ټیبل څنګه په خپله خوښه ډرا کوه زه غواړم دې ځای نه تر دغه ځای یو ټیبل دومره واخلم ښه دا ټیبل شو دې ټیبل کې کوم ځای کې څو دانې روګانې غواړې ځین پورې کوږ دی که نه کوږ دی که نه شفټ ونیسه چې څنګه شي پوه شو اوس دې ځای نه شفټ کلیک وکړه صحیح شو دې ځای نه داسې کلیک وکړه څومره کالم څومره روګانې چې ته غواړې او ستا په خپله خوښه په مخه اندازه به در څنګه کېږي ډرا کېږي رسمېږي دې منځ کې مثلا دغه خانه په خپله بیا په 2 هغه باندې ویشم روګانو باندې 2 کالمو باندې ویشم دا دې داسې کولی شي نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ څنګه کوي اوس ښه دا مې نه دی خوښ شفټ ونیسه شفټ نو تا سره پنسل څنګه شي پنسل پاک شي دا پاک که راته دا پاک که دا څنګه شو دا یو پاک تا سره ټیبل ستاسو په خوښه باندې څنګه شو صحیح شو نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ یو ټیبل رسم کړئ او بیا یې څنګه کړئ اریز کړئ ختم شو او ډرا ټیبل باندې کلیک وکړه بس ټیبل نور پنسل ختم شي کولی شي خوا دې خوا انتقال کړئ سایز یې غټ هر څه کولی شو نو دا موږ سره په انزرټ کې څه ډرا ټیبل پوه شئ بیا انزرټ کې موږ ټیبل کې څه لرو کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل دا کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل تاسو سره کار نه کوي د دې د فعالولو لپاره به تاسو باید څه لیکل کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل
لیکل راته تبدیل که څه ته ټیبل ته. اوس په دې ځای کې لیکم مثلا نیم، صحیح شو. دلته یو ټایپ وهم، لیکم مثلا F9 انټر. نیم کې لیکم علي ټایپ ولد خان انټر. لیکم جان ټایپ ولد احمد ولد نور. صحیح شو. داسې نور ډېر نومونه، مثلا دا نومونه مې ډېر ولیکل. ښه وروسته متوجه شم چې دا خو د که ټیبل کې اخیستی وي نو څومره منظم به راغلی وي، همداسې دی که نه. نو بیا دا له سره ټیبل کې لیکئ، زر نشته، کنټرول A سره ټول سلیکټ کړه، ټیبل ته راشه، ورته چې کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل، دا لیکل مې چې کړي دا ټیبل ته تبدیل کړه. ښه ما ته مې لیکل دي په 2 کالمونو کې کړي او بالکل 2 کالم دي په خپله کالمونه څنګه کړو وپېژندل. په کوم سټایل کې غواړې، فکس کالم وید غواړې او ټو فټ ټو کنټینټ غواړې، زین بس دا فکس کالم وید څنګه دی صحیح دی. تا په څه سره بیل کړي؟ ما څه وهلی وه؟ نو په خپله ټایپ څنګه کړی؟ په نښه کړی. پاراګراف کاما ټایپ چې تا ووهه نو دا په خپله دی پېژني. او که نور مثلا د ډالرو نښې سره د کامې سره، نو په دې ځای کې ورته نمبر اف کالم څو دي؟ 2. صحیح شو. او دا څنګه که ښه ښه ښه. نو په دې ځای کې به ورته څه ووایم؟ insert table convert text to table ټایپس انتخاب دی. صحیح شو. اوکې که دا د څنګه شو دی شو څومره ښایسته. صحیح شو. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ څنګه وکړئ، ټیکس واخلئ ټیبل ته کنورټ. زده مو کړم. هغه د خبره بل وخت وایي خو خیر. اوس دې نه وروسته که مثلا روګان اضافه کوئ، رو ستونزه نه لري، ټایپ وهه رو څنګه کېږي اضافه کېږي. او بیا چې کالم اضافه کوي هغه بیا انشاءالله په کوم ځای کې په لیاوټ کې وایو. سمه ده. دې نه لاندې موږ څه لرو؟ کویک ټیبل. کویک ټیبل یعنې تیار له پخوا څخه جوړ شوی ټیبل دی، ته په دې کې ایډیټ کولی شي. مثلا عیز رحمان د یو دکان لري، خپل دکان لپاره بیل جوړوي، نو دا د یا مثلا د سودا لیکي، نو آیټم بوک دی، میګنیز دی، نیوز پیپر دی، پیپر څه دی، پیډس دی، پین دی، پنسل او دا نیډ څو دانې چاته ضرورت دي په همدې شکل. که ته مثلا خوراکه فروشي لري خو دغه نومونه څنګه که دا بدل که او دلته د دې نیډس په ځای مثلا ولیکه قیمتونه. صحیح شو. نو په دغه طریقه تاسو تیارو ټیبل نه ګټه اخیستلی شئ او په هغې کې چینج کولی شئ. صحیح شو. مثلا په ټیبل کې کویک ټیبل موږ تاسو لرو، دا ټیبل کالج دی، نیو سټوډنټ، ګریجویټ سټوډنټ او چانس. صحیح شو. مثلا دلته عیز رحمان، دا د عیز رحمان هغه دی، مثلا 202 نمرې وړي، 210 چې دی په دې بل صنف کې 8 د پیسې څنګه خوړلی چانس خوړلی. نو دغسې په دې شکل تاسو کولی شئ شاګردانو لپاره یو لیست څنګه کې جوړ کړئ. که دا د بل څه ته په کار وي نو ته کولی شئ په دغه طریقه دا څنګه کې جوړ کړئ، رنګ منګ هر څه ته بدلولی شئ. نو دا موږ سره انسرټ کې ټیبل سبا به انشاءالله په ډیزاین د ټیبل په ډیزاین، ټیبل خپل ډیزاین لري او لیاوټ لري، په دې به بحث